سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند به یاست، وخت مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. راځو په دې ویډیو کې د کریپټو کرنسیو د فنډامنټل انالایز باندې خبرې کوو. د کریپټو کرنسیو په عموم کې تحلیل دوه ډوله ده، یو تکنیکل انالایز ده، یو فنډامنټل انالایز ده. فنډامنټل انالایز د یو کرنسي کې د سرمایه بندولو لپاره، سرمایه‌ګذاري کولو لپاره، یو کرنسي د اخیستلو لپاره ډېر مهم ده چې موږ باید مخکې له مخکې هغه فنډامنټل انالایز وکړو. فنډامنټل انالایز لپاره چې شی ضرور دی، چې کوم اساس باندې موږ کولی شو. د هغو لپاره مختلف ویب سایټونه شته چې تر ټولو مهم ویب سایټ چې ښه فنډامنټل انالایز پکې کېږي هغه کوین مارکیټ کپ ده. تاسو به عمومي ګوګل ته راسئ یا به یو براوزر ته راسئ، ولیکئ کوین مارکیټ کپ. تاسو انټر کړو، تاسو دلته کوین مارکیټ کپ ویب سایټ راوړئ، لکه هم دغه ده، په دې به کلیک وکړئ. کله چې کوین مارکیټ کپ ویب سایټ تاسو ته راخلاص کړو، دلته به عموم کې د ټول د کریپټو کرنسیو معلومات موجود وي. څومره کرنسي وي چې په بازار کې موجود دي، د همغو کرنسیو مکمل معلومات په دې کوین مارکیټ کپ کې شته. راځو اول د عمومي کوین مارکیټ کپ کې د عمومي د ټول مارکیټ کریپټو کرنسیو معلومات ګورو. په عمومي د سر کې لیکلي دي، ګوره کریپټو. دلته چې کریپټو لیکلي دي، په دې کریپټو کې 2.4 میلیونه کریپټو کرنسي په بازار کې موجود دي. دا ټولې کریپټو کرنسي چې دي دا حقیقي نه دي، دا ټولې پرمختګ نه کوي، د ټولو کې موږ تاسو ګټه نشو کولی، دا ټولو کې موږ تاسو باید سرمایه‌ګذاري ونه کړو. موږ تاسو باید کوشش وکړو هغه کرنسي انتخاب کړو چې هغه راتلونکی ولري، ښه پروجیکټ ولري، ښه ټیم ولري، چې موږ هغو کې سرمایه بنده کړو، راتلونکي ګټه وکړو. نو په دې کې به څنګه انتخابوو، وروسته باندې خبرې کوو. دوهم چې د ایکسچینج 215 ایکسچینج اوس مهال موجود دي، یا صرافي موجود دي، انلاین صرافي چې موږ په هغو کې مختلفې کرنسي اخیستلی او خرڅولی شو او ذخیره کولی شو. دا ایکسچینجونه له مختلفو اساس باندې درجه بندي شوي دي، چې لومړۍ درجه چې ده هغه باینانس ده. په نړۍ کې لومړۍ درجه ایکسچینج چې ده د کریپټو کرنسیو لپاره هغه باینانس ده، دوهم بای بیټ، همداسې کوین بیس، اوکې ایکس، او مختلف ایکسچینجونه موجود دي چې 215 دانې ټول ټوټل دي. بل مارکیټ کپ ته د ټول کریپټو کرنسیو کې څومره سرمایه بنده ده، څومره سرمایه‌ګذاري شوې ده، هغه 2.4 تریلیونه ډالر سرمایه په کرنسیو کې پرته ده. دا 2024 کال د 5مې میاشتې 11 تاریخ ده. په دې تاریخ 2.4 تریلیونه ده. دا به د وخت په تېرېدا سره اضافه کېږي، ځکه وخت په وخت خلک ورته مخه کوي چې په کریپټو کرنسیو کې سرمایه بنده کړي، ارګانونه ورته مخه کوي، کمپنۍ ورته مخه کوي، دولتونه هڅه کوي چې په مختلفو کرنسیو کې خپله سرمایه بنده کړي. بل یې 24 ساعته والیم ده. په دې 24 ساعت کې 8.1 بلیونه ډالره سرمایه په دې کې ښکته پورته شوې ده، یعنې کرنسي اخیستل شوې او خرڅول شوي دي. بل ډامینانس د بي ټي سي ده. بي ټي سي تر ټولو غټه کرنسي ده د کریپټو کرنسیو. 54% سرمایه د کریپټو کرنسیو په بیټ کوین کې بنده ده، انویسټ شوې ده، او 15% بیا په ایتریم کې ده. باقي 40% پاتې کېږي، 40% پاتې کېږي دا په مختلفو د نورو کرنسیانو کې سرمایه‌ګذاري شوې ده. اوس په دغو کرنسیو، دومره ډېرو کرنسیو کې موږ څنګه تاسو یوه کرنسي ځان ته انتخابوو؟ داسې دا کرنسي چې دي دا په دې درجه بندي شوي دي. لومړۍ درجه چې د بیټ کوین، د دویم ایتریم ده، همداسې دریم تیتر ده، دا د سرمایې په اساس درجه بندي شوې ده. ټولو زیاته سرمایه دا په بیټ کوین کې پرته ده، دوهم درجه په ایتریم کې، دریم تیتر یو سی ټي کې، بي ان بي کې، سولونا کې، همداسې ښکته پسې دا لیست تاسو کتلی شئ، درجه بندي شوې ده په دې کې. دې په اساس هم تاسو کولی شئ چې یوه کرنسي انتخاب کړئ چې تر ټولو ټاپ کرنسي، هغه زیات اعتبار لري، قوي پروجیکټ لري، ځکه هغه زیاتو خلکو سرمایه پکې بنده کړې ده، زیاته سرمایه پکې پرته ده. راځو یوه کرنسي ګورو چې کوم نکات یې چک کړو. تاسو ټول همداسې چک کولی شئ او ځان ته بهترین کوین پیدا کولی شئ، تر څو تاسو سرمایه پکې بنده کړئ او ښه راتلونکی ولرئ چې پرمختګ وکړي. راځو ایتریم ګورو، دا دویم کرنسي چې ده، په دې باندې کلیک کوو. کله ستاسې کلیک پرې وکړو، دلته ګوره اول کې د ایتریم نوم راواړول، دا یې لوګو ده. اوس مهال یې پرایس یې د 3.064 ډالره اوس مهال قیمت ده. اوس دغه کې دا یې ګراف ده، د نن ورځې ګراف د یوې ورځې، د تېرو اووه ورځو ګراف یې ګورو. په دې کلیک کوو، دا د اووه ورځو ګراف شو، همدا یې د یوې میاشتې ګراف شو چې څومره دغه شین رنګ چې ده دا لوړ تللی ده، سور رنګ دغه ښکته تللی ده. د تېر یو کال یې ګورو، تېر یو کال کې یې څومره پرمختګ کړی ده. ګورم له دې ځای څخه نیولې 1800 ډالر باندې و، اوس دا 3000 ډالر ده. څو وخت مخکې په دې وخت کې تر 4000 ډالر هم لوړ شوی ده.
راځو آل ټایم ګرافیک ګورو که دغه ایتریوم جوړ سوی دی تر اوسه پورې څومره پرمختګ کړی دی یا څومره لوړ سوی ده که ښکته سوی ده. تاسې کله په دې کلیک وکړئ په آل ټایم های باندې ګورئ له دې ځای څخه رانیولې 2.9 باندې و. څومره پرمختګ یې کړی ده اوس مهال په کوم ځای کې د ټول ګرافیک تاسې کتلی سئ. بل چې شی ګورو په دې ځای کې ګوره قیمت تاسې وکتل وایم د مارکیټ کاپ ټول همدومره سرمایه فعلا په کریپټو په ایتریوم کې موجوده ده سرمایه ګذاري سوې ده. د کریپټو کرنسي و دوهمه درجه یا دوهم نمبر کرنسي ده. د هر کرنسي نمبر تاسو په همدې رقم معلومولی سئ. 400 کې دومره سرمایه په دې کې والیم یا د 400 والیم او خپله د سرکلیټ سپلای یو ټوټل سپلای دی چې څومره ایتریوم موجود ده ټول او بل هغه سپلای دی چې سرکلیټ سپلای دی چې بازار ته عرضه سوی ده. نو څومره ایتریوم چې موجود ده همدومره ایتریوم بازار ته ټول عرضه سوی ده چا هولډ کړی نه ده. یا لکه بیټ کوین چې دا ټول 21 میلیونه بیټ کوین ټول سپلای ده تر اوسه پورې تقریبا 19 میلیونه سرکلیټ سوی ده بازار ته عرضه سوی ده نور پاته ده اوس هم ماینینګ کیږي. نو داسې ټوټل عرضه سوی ده د هر کرنسي تاسو دا رقم کتلی سئ ټوټل سپلای او سرکلیټ سپلای. بل تاسو شی کتلی سئ او شی باید وګورئ د ایتریوم مارکیټ په کومو اکسچینجو کې فعلا لیست ده پرایس یې څو ده څو فیصده ښکته سوی څو فیصده لوړ سوی ده څو یې والیم ده په هر کرنسي کې تاسې په اکسچینج کې تاسې په مختلفو کرنسیانو کتلی سئ. دا ګوره په ایتریوم کې په APDUSD ده او دا په USDT باندې ده همداشان په کوین بیس کې ده بای بیټ کې ده OKX کې ده مختلفو اکسچینجو کې تاسې کتلی سئ په دې کې لیست ده. او بل یې تاسو د ایتریوم نیوز ده د ایتریوم هره کرنسي تاسې دا کلیک باندې وکړو دلته یې خبرونه دي د کرنسي اړوند کوم خبرونه دي اوس مثبت دي منفي دي دې څخه هم تاسو که کرنسي معلومولی سئ تحلیل یې کولی سئ چې دا ښه کرنسي ده که بده کرنسي ده. بل دی اباوټ ایتریوم دلته هغه هره کرنسي چې د هغو اباوټ کې د هغو وایټ پیپر اړوند مکمل معلومات دي چې دا کرنسي د کوم اهدافو لپاره جوړ سوي کومه تکنالوژي باندې جوړ سوي دی دې کرنسي کوم ټیم لري فاونډر یې څوک ده کوم روډ ماپ لري ټول یې تاسو دې ځای کې کتلی سئ. دا باید وګورئ د هره کرنسي ځکه یو کرنسي کوم هدف ونه لري کوم مشکل حل نه کړي تکنالوژي ونه لري یو ښه ټیم ونه لري هغه پرمختګ نشي کولی که چیرې همدغه نکات یې ښه وي دا پرمختګ ډېر کولی سي. فاونډر یې دلته کتلی سئ هو از د فاونډر اف ایتریوم ګوره دا کتلی سئ چې فاونډر یې څوک ده دې کې ده د کوم ځای ده په کوم کال کې دغه ایتریوم رامنځته کړی ده ټول تاسو کتلی سئ او باید وګورئ. نو او بل چې ده د ایتریوم ګوره ټیم ده دا ټیم یې مهم ده چې څوک ګوره په دې ټیم کې انولډ دي دا ګوره دا COO ده او دا ویټالیک چې دا فاونډر ده همداسې ګوره دا ټول منیجر د ریلیز منیجر ده دا دغه ټیم ده. ټیم به تاسې ګورئ چې کوم کسان یې په دې کرنسي په راس کې دي کوم ارګانونه یې دې په راس کې دی ارګنایزیشنونه دي کومو کسانو سرمایه ګذاري پکې کړې ده غټ سرمایه ګذاري کړې انویسټران دي دغه. نو د دې څخه تاسو مولی سئ د کرنسي فنډامنټل بنیاد او اساس یې قوي ده که نه ده قوي دا کرنسي په راتلونکي کې پرمختګ کولی سي که نه سي کولی که چېرته موږ سرمایه پکې بنده کړو ګټه پکې کولی سو که نه سو کولی. دا یې خپله د ایتریوم انالایز مکمل انالایز ایستلو او دغه هغه کرنسي دي چې د ټوکنونه دي البته چې د ایتریوم له بلاک چین څخه استفاده کړې ګور ډېر زیات ټوکنونه دي تاسو کولی سئ دا وګورئ چې د ایتریوم په بلاک چین باندې جوړ سوي دي له هغو څخه استفاده کړې ده. او بل موسټ ویزیټډ کریپټو کرنسي دغه کرنسي دي چې زیات وخت زیاتې لیدل سوي دي په اوس وخت کې لومړی درجه BTC ده بیا سولنا د ایتریوم ده او همداسې د نور کوینونه دي. نو دې په اساس باندې تاسو کولی سئ یو که ځان ته یو ښه کرنسي انتخاب کړئ چې هغه ښه راتلونکی ولري او پرمختګ وکړي او تاسو ګټه ځینې وکړئ. دا وي فنډامنټل انالایز دی وي کریپټو کرنسي دا ضرور دی تاسو کله یو کرنسي انتخابوئ چې پکې سرمایه بنده کوئ د یو هفتې د یوې میاشتې یو کال لپاره څو ګټه ځینې واخلئ باید فنډامنټل انالایز یې وکړئ. په دې ډول د هر کرنسي تحلیل تاسو کولی سئ فنډامنټل یا بنیادي تحلیل یا فنډامنټل انالایز. مهم نکات یې څه نکات دي تاسې پرایس کتلی سئ تېره تاریخچه یې کتلی سئ چې پرمختګ یې کړی ده که نه ده کړی سپلای یې کتلی سئ سرکلیټ سپلای یې کتلی سئ او فاونډر یې کتلی سئ ټیمونه یې کتلی سئ عموم ټول مارکیټ کپ یې کتلی سئ څومره مارکیټ کپ یې ده په دې کې څومره سرمایه په دې کې بنده سوې ده د دې په اساس تاسو ځان ته پرېکړه کوئ. نو هیله ده چې د ویډیو مطلب اخیستی او تاسو ته ګټوره تمام سوي. تر بل ویډیو په الله سپارم ښه وخت.